د شاتو مچیو روزنه کاري سخت خو حاصل یې خوږ دی. رحمت ګل 2 لسیزې پاکستان کې خپل 100 پیټۍ مچۍ وساتلې، خو اوس خپل هیواد ته راستون شوی وایي د هغه ځای تر ستونزو ورته د خپل هیواد کم حاصل ګټور دی. خو په پاکستان کې مخکې لاول سر کې ښه حالات، اوس حالات ډېر ګډوډ دي، موږ ته مشکلات زیات دي، موږ نه پیسې د مځکې هم اخلي، موږ نه پولیس هم اخلي، موږ په بارډر او سرحداتو کې هم ډېرې زیاتې پیسې اخلي. د دې په عوض کې باید موږ ته په افغانستان کې په دې خپل وطن کې چې کوم آمدن موږ چې پاکستان ته ځو هغه باید موږ ته د افغانستان کې د زمینه مساعده شي، دا به ډېره ښایي. د ترڅنګ یو شمېر نور شته چې اندېښنې لري، وایي که حکومت دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي د شاتو تولید به د هر کال په تېرېدو زیات شي. یعنی دغه ساحو کې موږ د بیرو د بوټو ډېر ښکلي ساحې لرو، نو په دغه ځای کې چېرته موږ ته د بیرې بوټي کېنول شي نو موږ بالکل ضرورت یو ملک ته نه پیدا کېږي، نو موږ به دغه خپل ملک خپل حاصلات او په دې خپل ملک موږ تولید کوو. ننګرهار کې په سونو فارمونه دي، خو خوشبختانه په اخرو کې دغه اوس هم جریان لري چې د ننګرهار ته ډېر زیات په سونو فارمونه د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راغله، ځکه چې ساحه ورته پراخه ده، امنیت شتون لري. انشاءالله امید لرو چې زموږ د تولید کچه به لوړېږي. خو د حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې دغه زمبرداران دپاره د باغونو د زمینه برابر کړي تر څو دغه فارمداران بیرته مجبور نه شي خپل فارمونه پاکستان ته واړوي، او که چېرې تیار مو امکانات ورته برابر کړي. او بل دا ده چې زموږ د تولید کچه هم لوړېږي په د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین بیا وایي هڅه کوي چې د شاتو تولید او مچۍ روزنې په برخه کې دوی ته لا اسانتیاوې برابرې کړي. اوس موږ فعلا هم د دې لپاره په ګمبيري دښته کې د دې لپاره تراسونه جوړ شوي دي، کار شوی دی. ان شاء الله په پلان کې شته چې WFP په مالی مرسته او د وزارت زراعت په هماهنګۍ موږ ان شاء الله دغه د شاتو مچۍ روزونکو ته دغه نیالګي غرس کوو. ننګرهار د هیواد یو له سرسبزه ولایتونو دی چې ډیره برخه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د مسؤلینو په وینا آب و هوا هم شاتو مچیو روزنې لپاره مناسبه ده، او له همدې درکه زرګونه کسان په کار بوخت دي.